الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو زموږ او تاسو ټولو ته معلومات دي چې څو ورځې بعد ان شاء الله د رمضان میاشت داخلي. نو زموږ او تاسو د پاره څه کول پکار دي په دغه میاشت کې. دغه میاشت په څنګه حالت باندې موږ او تاسو باندې داخله شي او څنګه الله رب العالمین موږ او تاسو نه راضي شي. د دنیا د غمونو او د سختیو ځای دی، خو دغه یوه خوشحالي چې کله سړي باندې رمضان راشي او سړی ورکې روغ جوړ وي او رمضان داسې په خوشحالۍ باندې الله رب العالمین ته عبادت وکړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره وي. ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته وایي: اتاکم رمضان، رمضان میاشت تاسې باندې راغله، شهر مبارک، دا میاشت مبارکه میاشت ده، برکتناکه میاشت ده. فرض الله علیکم صیامه، الله رب العالمین د دې میاشتې دغه روژه په تاسې باندې فرض کړې ده. تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحیم، او دا داسې میاشت ده چې په دې کې د جنت دروازې خلاصېږي، وتغلق فيه ابواب الجحیم، او د جهنم دروازې دا بندېږي. وتغلق فيه مردة الشیاطین، او کوم چې سرکشه شیطانان دي هغه هم تړلی کېږي. نو دا میاشت د انسانانو او د مسلمانانو دپاره د عبادت او د خوشحالۍ میاشت. لله فيه لیلة خیر من الف شهر، په دې میاشت کې یوه شپه ده چې دا د زرو میاشتو نه غوره ده. من حرم خیرها فقد حرم، څوک چې دې میاشتې د فیدې نه د دغې میاشتې د فیدې نه یو انسان محروم کړی شو، نو دا د ټول خیر نه محروم کړی شو. دغه رنګ ابي هريره رضی الله عنه وی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د رمضان میاشت روژه ونیوله د ایمان د وجې نه او د دې د وجې نه چې دی د الله رب العالمین نه د اجر او ثواب نیت کوي، نو کم مخکینی ګناهونه چې کړي الله رب العالمین به ورته معاف کړي. دغه رنګ بل حدیث کې راځي: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د رمضان میاشت کې الله رب العالمین ته عبادت وکړه او د دې وجې نه عبادت وکړه چې الله رب العالمین ورته د ثواب ورکړي، د الله رب العالمین باندې ایمان دی، په دې وجه باندې روژه نیسي، نو دغه انسان ته به دا ټول ګناهونه معاف شي. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله رب العالمین وی: کل عمل ابن آدم له الا الصيام، د انسان ټول عمل دا د ده دپاره دی. یعنی مطلب یې دا دی چې کله نا کله سړی په جماعت باندې لمونځ کوي، نور عبادات کوي، نو خلک یې ګوري دنیا کې هم یو څه ثنا کېږي، خو دا رمضان چې دی او روژه چې ده الا الصيام فانه لي، ځکه دا رمضان میاشت داسې میاشت ده څوک په چا باندې نه پوهېږي چې دا سړی روژهدار دی او که روژهدار نه دی. هر ځای کې ځان ته کېدلی شي، روژه ماتولی شي، خو د الله رب العالمین د رضا په خاطر دا روژه نیولي، نو ځکه الله رب العالمین وایي مګر روژه چې دا زما دپاره ده، وانا اجزي به، او زه به د دې ثواب دغه انسان ته ورکومه. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. یوه دا خوشحالي ده چې کله روژه ماته کړي، تاسو سوچ وکړئ کله نا کله موږ او تاسې یو ورځ شي کې مصروف شو یا چېرته لاړ شو، ټوله ورځ هم ډوډۍ نه یې خوړلې، خو بیا هم ماښام کې هغه خوشحالي چې کوم د رمضان په میاشت کې روژه ماتي کې اذان وشي، هغه کومه خوشحالي چې وي هغه په نورو ورځ کې دومره نه وي. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ نه دي. یوه خوشحالي هغه ده چې کله روژه ماته کړي، او دویمه خوشحالي چې کله د اله رب العالمین سره مخامخ شي او الله رب العالمین دته اجر ورکړي او ثواب ورته ورکړي، نو دغه انسان په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شي. نو دوه خوشحالۍ الله رب العالمین روژهدار ته ورکوي. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په الله باندې قسم کوي چې زما دې په الله قسم وي: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، چې د روژهدار چې د خولې کوم بوی دی چې روژه ونیسي او دغه د خولې نه کوم بوی ځي، دا د الله رب العالمین په نیز باندې د مسکو نه هم غوره دی. نورونو موږ او تاسې باید دې میاشت ته ډېره توجه ورکړو. تاسو سوچ وکئ، ډېر کرتې موږ اورو او ګورو، ځینې تلویزیونونه دي په دغه میاشت کې به تا ته اعلانونه خورئ چې یاره دا پروګرامونه موږ خورو او دا پروګرامونه خورو، چې کله وګورئ نو دا پروګرام ورکینی چې د روژې په باره کې ټول یا فلمونه وي یا دغه رنګ هغه څه وي چې د الله رب العالمین نافرماني ورکې کېږي. که چېرته موږ او تاسې دا طاقت نه لرو چې په هغوی باندې دغه
تلویزیونونه بند کړو. نو دا طاقت خو لرو چې خپل نفس د دې نه منع کړو او د الله رب العالمین رضا ځان متوجه کړو او دغه تلویزیونونه او دغه چینلونه خلاص نه کړو. مخکینی نیکانو ورونو 6 میاشتې الله رب العالمین نه مخکې سوال کاوه د رمضان نه چې یا الله ته ما رمضان ته روغ ورسې او رمضان ماته داسې حالت کې راولې چې زه روغ یم او بیا د ما نه قبوله کړي. الحمدلله موږ او تاسې الله دې موږ او تاسو ټول رمضان میاشت ته ورسوي او الله رب العالمین دې په روغ صحت کې او الله رب العالمین دې موږ او تاسې نه قبوله کړي. دغه رنګې ورونو د رمضان میاشت په مخکینی قومونو باندې هم فرض وه. الله رب العالمین وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله رب العالمین یا مؤمنانو په تاسې باندې د رمضان میاشت فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې مخکینیو باندې هم فرض وه. په مخکینی امتونو باندې هم روژه فرض و لازمي وه. نو په دې وجه په دغه امت باندې هم الله رب العالمین فرض او لازمي ګرځولې ده. نو موږ او تاسو ورونو په کار دي چې دغه روژه په اخلاص باندې او په دې نیت باندې چې الله رب العالمین ماته اجر راکوي او په دا شکل باندې چې د ګناهونو نه انسان ورکې ځان وساتي. ډېر کله چې موږ او تاسې ګورو ځینې خلک په دغه رمضان کې زر غوسه کېږي یا نور داسې ورته اعمال کوي چې هغه د روژې سره مخالف دي. نو د هغې نه باید سړی ځان وساتي. په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې په دغه رمضان کې هره شپه الله رب العالمین ځینې کسان د اور نه ازادوي. نو موږ او تاسې باید دا سوچ وکړو چې آیا موږ د دې مستحق یو، موږ داسې اعمال کړي چې الله رب العالمین هم د اور نه آزاد کړي. نو په دې کې باره کې سوچ کول پکار دی په رمضان کې او داسې اعمال کول دي چې الله رب العالمین ته قبول وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.